سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة آية نمبر 11. ربط و تړون و مناسبت د دغه آیت مبارک د مخکې سره په دې طریقه باندې دی چې مخکې آیت مبارک کې عذاب علیم ذکر شه او د هغې عذاب علیم یو سبب ذکر شه چې هغه کذب و. اوس دی آیت مبارک کې د عذاب علیم بل سبب ذکر کیږي چې هغه فساد دی. دی خلکو ته الله تعالی دردون کې عذاب تیار کړی دی او وجه او لامل د دردون کې عذاب دا دی چې دا خلک مفسدین دي. عنوان د آیت دی زجر منافقینو ته. خلاصه د آیت دا ذکر د اخلاقو د منافقینو. د آیت مبارک الله تعالی د منافقینو اخلاق ذکر کوي. نو رب کریم فرمای وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا او کله چې به اویل شوی دوی ته لا تفسدو رانه مکوي تاسو فی الارض په ملک کې پچا کې ارض خزمه کې توي خو تعبیر به منګو تاسو دلته په ملک سره کو خبره کو. قالوا انما نحن مصلحون ویل بدوی په جواب کې یقینا مونږ چې یو مصلحون اصلاح کون کیو. دا یو تعبیر. یا ویل بدوی یقینا مونږ چې یو مصلحون نیکان یو. یا نیکان یو دا تعبیر. یا اصلاح کون کیو دا تعبیر. الا خبردار انهم هم المفسدون یقینا دغه خلق هم المفسدون ام دوی ورانه کون کی دی ولکن لا یشعرون لیکن دوی شعور نه لري او نه پوهیږي. فساد کون کم دوی دی لیکن دوی شعور نه لري. دا د آیت مبارک ترجمه. کلمات تراشی و اذا قیل لهم او کله چې به اویل شو دوی ته. قیل لفظ راغلی طالبانو د دین دا معلومیږي چې د دې خلکو ځینې خباستونه ګورا په وخت د وینا کې ښکاره کیږي. دا معنا نه و چې د دې دا ټول خباستونه به په باطن کې پټو ښکاره کېدل. نه نه، ځینې خباستونه به په ځینو اوقاتو کې څرګندېدل. اذا راغلی دیږي کې و اذا قیل لهم نو اذا خو عام طور شرطي راځي او دا قیله چې راغلی نو قیله صیغه د مجهول راوړي فاعل نه دی ذکر د څه دپاره نه دی ذکر کړی للتعمیم. کله چې به دوی ته وویل شو نو چا به وویل؟ که به نبی علیه السلام ورته ویل، که به صحابه کرام ورته ویل چې تاسو ورانه مه کوئ، نو د دوی جواب به ده و چې انما نحن مصلحون. دا لا تفسدو راغلی طالبانو دا د افساد نه اخیستلی شوی دی او مجرد د دې چې دی هغه فساد راځي. ماده د فساد 50 کرته قرآن کریم کې ذکر ده. 50 کرته. کله د دینه مراد چې دی هغه ظاهری خرابي وي. ظاهری خرابي
لکه سوره نمل کې راځي 4 کې ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها نو د دې نه مراد ظاهري خرابي ده کله دوی قریو ته ننوځي نو قریې فاسدې کی کله د فساد معنا د قران کریم کې هدم المعابد د عبادت خانو ړنګېدل سورہ انبیاء کے راضی وشتم کے ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض او بیارستوی لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد کله د فساد معناوی طالبانو خروج د عالم د نظام مشاهدنا فساد ویلې کېږي خروج د عالم د نظام مشاهد نه سمانا یعنی دغه عالم چې دا تا ته پستر ګوخکاري اوسې ویني د دغه مشاهد نظام نه وتل دې ته فساد ویلې کېږي مثال به څنګه قرآن کریم کې الله تعالی فرمای هغه مخکې سوره حج 4 نمبر آیت دا سوره انبیاء 20 نمبر آیت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا دلته به معنا څنګه کو لو كان فيهما کپد ازمکه اسمانونو کې آلهه وای الا الله ما سوا د الله تعالی نه غیر د الله تعالی نه نو لفسدتا دا د ازمکه اسمانونه به د دې نظام مشاهد نه وتلی وای تعبیر تم خیال نه د ازمکه اسمانونه به د نظام مشاهد نه وتلی یعنی دا اوس چې تا ته کوم نظام ښکاري نو بیا ودا نه وای نو فساد کله په دې معنا راځي فساد کله راځي طالب په معنا د مخالفت د شریعت سوره اسراء کې راځي 4 نمبر آیت لا تفسدن فی الارض مرتين چې راځي نو الته تر مراد فساد د شریعت مخالفت د شریعت ده فساد کله په معنا د شرک بالله راځي سوره اعراف 55 کې راځي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها فساد کله په معنا د تفرقه او د اختلاف راځي سوره اعراف 120 کې اتذر موسی وقومه ليفسدوا في الارض کله فساد په معنا د اکل د مال الیتیم سوره بقره 22 کې راځي والله يعلم المفسد من المصلح مسله د یتیم د مال ذکر کوي نو بیا وایي که تاسو دا مالونه د یتیمانو سره ګډوئ نو ګډې کې په اخوانو کو ورونه مو دي خدا یاد ساتئ چې والله يعلم المفسد من المصلح د تعالی مفسد او مصلح پیژني نو دلته مراد د مفسد نه هغه څوک دی چې دا مال د یتیم سره دی د پاره ګډي چې د یتیم مال خوري کله نه کله فساد راځي په معنا د اهلاک مال الغیر د بل چا مال هلاکول امدی بقره کې براشي 205 کې وإذا تولى في الارض سعى وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها نو ليفسد فيها راغله دلته معنا ده د چا مال هلاکول کله په معنا د اسود عن اتباع الرسول سوره نمل 48 کې راځي وكان في المدينه 9 رهط يفسدون في الارض نو مراد دلته د فساد نه صد عن اتباع الرسول ده کله په معنا د زنا راځي او د قطع الطريق او د ارتداد راځي الله تعالی مائده کې فرمایي 2 نمبر آیت ده من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض کله طالب راځي په معنا د کفر سره سوره سواد 28 کې راځي ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض او کله په معنا د قحط او د وبا راځي سوره روم 1 کې الله تعالی فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر نو دلته د ظهر الفساد نه فساد نه مراد قحط دی وبا ده دغه رنګ چې دی وبا ښکار ده
فساد ښکاره دی. څه معنا؟ قحطي وبا ښکاره ده په ځمکه کې د وجې د اعمالو د خلکو نه. نو دې ته فساد ویلی کېږي. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض. دا فی الارض چې راغلی نو د ارض اطلاق په ځمکه کېږي. دلته مراد ترې نه څه شی دی طالبه؟ د ځمکې نه وطن او ملک دی. ښه څه شی دی؟ وطن او ملک ته نه ځکه اخلو. نو که ته چې د ځمکې نه ځمکه مراد ده نو بیا به معنا دی اذا قیل لهم چې کله دوی ته وویلی شي لا تفسدوا فی الارض، په دې ځمکه کې ورانۍ مه کوئ، ځمکه کې ورانۍ مه کوئ. معنا دا ده چې ځمکه کې به دننه وراني کوي نو دې نه به منو، او که بیرون نظام خرابوي او مشکلات جوړوي او پیسې میسې جوړوي نو دې نه به منه نه. دلته مراد ذکر د ارض دی خو مراد ترې نه وطن او ملک دی. دا معنا لا تفسدوا فی الارض، په ملک کې فساد مه کوئ. که هغه فساد د هر څه شي ړنګولو، نظام خرابولو، بلو دا ټول پکې ور داخل دي. دوی به څه ویل؟ انما نحن مصلحون. و طالب دلته خو چون کې اجمال دی. ښه رستو یو خبر راته الله تعالی بله وی کله چې به دوی ته وویلی شو چې لا تفسدوا فی الارض نو هلته راځي اخذته العزه بالاسم. اوهو دا خو دوی خو لوی دعوی لرودلې لوی چې کله به صحابه کرام ورته ویل چې په ځمکه او ملک ورانۍ مه کوئ نو دوی به څه چل وکړه؟ اخذته العزه بالاسم. او داسې په دې ګناه باندې به په کبر او غرور کې راله او تاسو اوس موږ ته لګې نصیحت کوئ، موږ درته وران خلک ښکارو، موږ د فساد والا خل درته ښکارو. نه انما نحن مصلحون، موږ خو صلح والا خلک یو او موږ خو جوړ والا خلک یو. موږ جوړ راولو، صلح راولو، او تاسې را لګېږي موږ ته وایي چې فساد مه کوئ. دا مصلحون کې طالبه دا ځان سره یاد کوي، مصلحون د اصلاح نه ماخوذ دی. دوه قوله پکې دي. او اصلاح ویلی کېږي د مؤمن او کافر په منځ کې روغه پیدا کول. که دې ته به ویل شو چې فساد مه کوئ، دا مو څه وران شروع کړي؟ مؤمن سره هم ناسته او هغې سره هم ناسته او دا غوبل او نخرې هم روانې کړي دي. نو دوی به جواب کې ویل چې موږ دا د مؤمنانو د کافرو په منځ کې کینو ځکه چې موږ غواړو د دوی په منځ کې سره اصلاح وکړو. انما نحن مصلحون، یقینا موږ چې نو اصلاح کوونکي یو، اصلاح والا یو، اصلاح والا. دا خو ډېر خواږه نومونه دي که نه؟ ډېرې راوتلي نوم یې کېدی ځان ته اصلاح نوم څونه خوږ دی. او که پس ته وګورې نو پول وهابیت د تربیت دی صاحب. که مشر او کشر یې ګورې نو ټول وهابیان. بس دا خو افغانستان دی، د ښکار میدان دی که نه؟ یو ډله په یو نوم راوځي نو یو څه موده پرې وچلیږي چې په هغې نوم بدنامه شي، بس نوم بدل کړي، بل شی په ځان باندې کېږي. بیا مخکې په یو نوم یادېدل، اوس په بل نوم یادېږي او نور شی یو دی. مغه مشران او کشران او مغه منشور خبره سره یوه ده. نو که ورته وایي چې و بدبخته فساد مه کوه، د مسلمانانو عقاید مه خرابوه، د افغانانو وحدت مه ورکوه، دلته یو منشور و، یوه عقیده وه، یو نظر و، یو فکر و، دا نوي فکرونه او نوي عقیدې د خلکو په منځ کې مه رایجوئ. نو بس دوی به سمدست راتاو شي موږ اصلاح والا یو. نو موږ اصلاح والا یو. دا یو وخت ما ترجمه کوله په دې پوه نه وم چې دا زموږ او ستاسو وطن کې مې یو تنظیم دی په نوم د اصلاح باندې. تقریبا 8 کاله مخکې خبره ده چې ستون کې م ترجمه کوله. یو جومات دی، خو د جومات ته مخامخ یو باغ و. نو دې باغ کې دا خلک یو هفتنی درس لري، یو وخت هر ځای کې دی، کال کې یو پروګرام دی جوړوي په هر وخت کې. نو دا کوم وخت کې چې ما ترجمه کوله نو دې وخت کې د دې مخلوق درس هملته روان و. خو هغه درس د ورځې او ما ترجمه د مازدیګر نه بعد کوله. بیخي په دې سور زه پوه وم نه چې دلته کوم نهاد شته دی په نوم د اصلاح باندې. نو دې ځای ته ما رالو نو ترجمه مې کوله. نو کله چې دوی ته وویلی شي فساد مه کوئ په ځمکه کې، نو قالو انما نحن مصلحون. دا خلک وایي چې موږ فساد نه کوو، موږ خو اصلاح والا یو. اوس دا خبره زه بار مکررم دلته مخامخ ځوانان ګورم دا رنګونه دې سره خړ کېږي که نه پوه خو نو. پس ته چې کله دا درس خلاص شو نو یو څوک راته راته ویلي چې دلته خو یو نهاد شته دی په نوم د اصلاح او دلته مخامخ درس روان دی، دا څو ورځې کېږي. نو مال زه څه خبرې خو د خدای وینا ده. هغې وخت کې به دې خلکو ویلي چې انما نحن مصلحون، نو ما مغه خبره کړې ده. دې به ویل چې موږ هم اصلاح والا یو. نو کوي فساد او فساد ته نوم د اصلاح ایښی وي.
ورکوي د مؤمنانو جوړښت او جوړښت نوم چې دی د اتفاق خیوي. نو یو خبره او یا علما لیکي دا مصلحون د صلاح نه دی او صلاح په معنا د نیکوکار، نیکوکار، نیکان. نو دوی جواب کې وایي چې کله ورته وویلی شي چې تاسو فساد مه کوئ، نو وایي دوی انما نحن مصلحون، موږ نیکان یو، موږ نیکان یو، تاسو موږ ته اوس نصیحت کوئ. نو رب کریم فرمای الا خبردار، دا الا حرف تنبیه ده، دلته راوړلی شوي د تاکید دپاره. الا خبردار، انهم، دا انهم د تاکید دپاره. جمله اسمیه راغلی د ان تاسو ویلي مدخول د دې چې د مبتدا او خبر وي. جمله اسمیه راغلی دام للتاکید ده، دام للتاکید ده. مبتدا او خبر دوانه معرفي راوړي دي، دام للتاکید ده. څو تاکیدات شول؟ الا رب کریم وی خبردار، انهم یقینا دوی چې دي هم المفسدون، ام دی فساد کوونکي دي. دوی خو ځان ته اصلاح والا وایي خو دي فساد کوونکي. ولکن لا یشعرون، لیکن دوی شعور نه لري په دې باندې. کوي فساد او فساد ته نوم د اصلاح یې دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، عربت آیت مخکې سره، مخکې آیت مبارک کې ذکر شول الله تعالی دوی د فساد نه منع کړل او دلته ورته دعوت ورکړي د ایمان طرف ته، د ایمان طرف ته. الله تعالی فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کله چې به وویل شو دوی ته آمنو، یقین او باور وکئ تاسو، کما آمن الناسو، لکه څنګه یقین او باور چې کړی دی الناسو کاملو خلقو چې هغه صحابه کرام دي. تاسو داسې یقین او باور وکئ لکه څنګه یقین او باور چې صحابه کرامو کړی. جواب د دوی بدو، قالو ویل بدوی چاته، یا به په خپل منځ کې دا خبره کوله فی ما بینهم قید ورسره ولګوئ، یا قالو ویل بدوی کمزورو ضعیفانو مؤمنانو ته اغي ته به دا خبره کوله ان نؤمنو کما آمن السفهاء، ان نؤمنو آیا یقین و باور وکو مونگا، ایمان ولرو مونگا، کما آمن السفهاء، لکه څنګه یقین و باور چې هغې سفهاو بیا عقلانو کړی دی. عیاذا بالله صحابه کرام به یادول، لکه څنګه یقین و باور چې صحابه کرامو سفهاو بیا عقلانو کړی. الله تعالی خبر خونه لګیدا. جواب ورکړي دي منکرینو ته، فرمایي ورته الا خبردارا، انهم یقینا دوی چې دي هم السفهاء، ام دوی بیا عقلان دي. دوی خود نبی علیہ السلام ملګرو ته سفهاء او بیا عقلان وی. ورب کریم فرمای خبردار، دوی چې دي هم السفهاء، ام دوی بیا عقلان دي. ولکن لا يعلمون، لیکن دوی نه پوهیږي. بیا عقلان دوی دی او په دې خپل بیا عقلتوب پوهیږي نه. کلماتو تراشی طالبه، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کله چې وویل چې دوی ته آمنو، یقین او باور وکئ تاسو، ایمان ولرئ تاسو، کما آمن الناس. دلته که څوک وایي طالبه چې مخکې لا تفسدو راوړه او دلته آمنو وایي، نو پکار ده چې آمنو په لا تفسدو مقدم شوی وای. اول داسې وایي چې اذا قیل لهم آمنو، بیا وروسته ویلی وی لا تفسدو. نو اول به د ایمان دعوت ورکړی وای او بیا به د فساد نه منع کړي وای. دلته څنګه اول فساد مخکې کا او ایمان ورپسې راوړي؟ دا غي د پاره علما وجه ذکر کی وې دا خطاب منافقانو ته دی،
خطاب چاته دی؟ او هر کله چې خطاب منافقانو ته دی نو منافق انسان ته اول نه پکار ده. څه پکار ده؟ اول منع پکار ده. په خوله وایي کنه چې زه دغه لوی سړی یم. نبی علیہ السلام ته به بدعتي ویلي د مدینې منورې یهودو، نو هغه خو لویه دعوه لري ځان سره، و سره د هغې مفسد د ایمان دعوه خو کوي، خو چونکې ځینې فسادونه کول نو منافق انسان به اول هغه ته به نهي ذکر کوي او وروستو به بیا ورته دعوت ورکوي. و دام ځان سره یاد کا، دام ځان سره یاد کا. منافق انسان ته چې دعوت ورکوي د ایمان طرف ته، نو قرآن کریم ما تا ته طرز د دعوت خایي. منافق انسان ته به دعوت د مطلق ایمان طرف ته نه ورکوي. د چا طرف ته به نه ورکوي؟ ولې د مطلق ایمان دعوه خو هغه لري کنه. نه منافق انسان ته چې دعوت ورکوي نو د ایمان مقید طرف ته دعوت به ورکوي. لکه دیزي کې اذا قیل لهم آمنو، داسې نه وایي تنها آمنو، ایمان راوړی یقین او باور وکړئ تاسو خو څه رقم هله کما آمن الناس. دا کما آمن الناس ځکه وایي چې دوی خو ویل چې موږ ایمان لرو کنه. رب کریم ورته وایي دغسې ایمان لکه څنګه ایمان چې صحابه کرامو لرو ده. نو د منافق انسان ټوله وزن بیا دلته معلومیږي. نن کې یو بدعقیده سړي ته ته دعوت عقیدې ورکې چې ګوره عقیده دې درسته که. ابو صاحب الحمدلله زه خو اهل سنه والجماعه یم، پاک او درسته عقیده لرم. نو ته چې درته وایي عقیده درسته که نو هغه درته وایي پاک او درسته عقیده لرم. وار وکړه د عقیدې طرف ته دعوت در کومه، خو څه رقم اذا قیل لهم آمنو وکما آمن الناس. عقیده دې داسې کا لکه چې عقیده د صحابه کرامو وه. عقیده داسې کا لکه چې عقیده د تابعینو د تبع تابعینو وه. بیا ته دلته ګوره چې دی څه کوي. دې ځای کې ستا او د هغه توپیر کېږي. که د مطلقې د عقیدې درستوالي طرف ته دعوت ورکوي، خو لګیا دی په خوله چغې وایي چې زما خو عقیده درسته ده. نو دې انسان ته چې دعوت ورکوي نو دعوت به د مطلقې عقیدې طرف ته نه ورکوي، بلکې د چا طرف ته به ورکوي؟ د مقیدې عقیدې طرف ته. ایمان ولره لکه دغه خلک چې لري. نو دا بیا ډېرې نمونې دي. صحیح بخاري مخې ته پرته ده، احوال د صحابه کرامو شته پکې، نور کتابونه شته، احوال د اسلافو پکې دي. نو یو سړي ته که ته اوس دعوت ورکوي نو مغه احوال د سلفو یې مخې ته کېده، ووایه چې د دوی سره کوم عقیده وه نو دا عقیده ته جوړه که بیا درته اندازه لګېږي چې دی لري که یې نه لري. لکه یو نمونه درته ووایم. اذا قیل لهم آمنو، نو که ته چاته وایې چې مثلا نن سبا یو سړی دی هلکه عقیده دې درسته که زما خو عقیده درسته ده، نو لږ صبر وکړه د صحابو حالت ګورو. د امام بخاري کتاب راواخله. امام بخاري ابواب لګولي دي، باب برکت الغازی. د امام بخاري کتاب راواخله. د امام بخاري په کتاب کې توسل ذکر دی، برکت پکې ذکر دی، د صحابو د برکت عقیده ذکر ده قرآن په صحیح بخاري کې، چې د نبی علیہ السلام د اودس په سیوی اوبو باندې کادو یقتتلون علی وضوئه، حدیث مبارک کې راځي. قریب و چې دوی یو بل قتل کړي وي د نبی علیہ السلام د اودس په سیوی اوبو باندې. دومره هجوم به جوړ منډې به وهلې د نبی علیہ السلام د اودس سیوی اوبو به ځان سره راایسارولې او په خپل وجود پورې به سولولې. د نبی علیہ السلام خراش کې مبارک به راخسته په خپل وجود پورې به سولول. دا بخاری حدیث دی. بخاری کې د توسل ذکر دی. په دې طریقه باندې عمر رضی الله عنه دعا کوله، اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا. من به تا ته په وسیله کې ستا پیغمبر در پیش کو، او اوس تا باندې وسیله کې پیش کو تا ته د خپل پیغمبر تر چې عباس رضی الله عنه دې په موږ باران وراوه. نو په بخاری کې عقیده توسل ذکر ده او د صحابه کرام عقیده الته ذکر ده په بخاری کې. نو ته سړی ته وای عقیده دې درسته کا کما آمن الناس. د صحابه عقیده وګوره چې دوی سره کوم عقیده ساتله. عقیده د تبرک وا، عقیده د توسل وا. نو ته وګوره چې د کې شته که نشته، نو کوه پکې نو بس بیا ټیک ده، او که پکې نه وه نو عقیده درسته نه ده. نو دغسې سړي ته به د تنها عقیدې طرف ته دعوت نه ورکوي، دعوت به ورته ورکوي خو د مقیدې عقیدې طرف ته. مسله باندې انشاءالله تاسو پوه شولی. دا تر زیات کوي ښه د دعوت. ورپسې راځئ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس
دلته طالب الناس راغلی قانون دا دی تاسو ویلي کله چې یو شی مطلق ذکر شي دا غیرجه فرد کامل ته کیږي الناس دلته مطلقا ذکر دی نو کامل خلق ورنه مراد دي او مراد داغي کاملینو نه صحابه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دي یا علما لیکي الناس کې دلته الف لام عهدی دی او معهود پدی سره صحابه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی او دا کما آمن الناسو کې کاف راغله په معنا د مثلو سره نو تعبیر دسی کو اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس اے آمنوا مثل ایمان الناس آمنوا مثل ایمان الناس لکه سره کم چاغه نور خلق ایمان لري داغي په مثل ایمان ولري امدارنگی رستو بقره که براشی و سل اوود درش که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا نیو اساسی نکته تینا را معلومی کی طالب دا بزان سره نوٹ کئی منگو تاسو اهل سنة والجماعه پا دی زمانه که بنیادی مسئله لرو بنیادی مسئله چیغی مسئله تا مسئله دا معیار حق دا صحابه کرام ویلی کیگی منگ اهل سنة والجماعه پا دی عقیده باندیو چه صحابه کرام معیار دا حق دی معیار دا حق سمانه دا صحابه و ایمان و عقیده هم زما استاد ایمان و دا عقیده دا پارا معیار او دا صحابه کرام و عمل هم زما استاد عمل دا پارا معیار نو کست معیار دا مانا کستا عقیده پشان دا عقیده دا صحابه کرام ہوا نو بس ٹک دا او کستا عقیده پشان دا عقیده دا صحابه کرام نوا نو بیا با قبول نہیں که عمل دا پشان دا عمل دا صحابه کرامو نو قبول بی او که عمل دا پشان دا عمل دا صحابه کرامو نو قبول بنوی نو صحابه کرام معیار حق دی هم پا عقیده که زمانگا استاسو دا پارا او هم په عمل کې زمونږ او ستاسو د پاره دا مونږ او تاسو یو دعوه لرو په دې ځکه او دویمه اساسي نکته ته وګورئ ځینې خلک به په صحابه کرامو سره اعتراضات لري او هغه اعتراضات د دوی په دې عنوان وي چې صحابه کرام معیار د حق سره کم دي د دوی په منځ کې خلانجي راغلي وي جنگونه راغلیو قتلونه شوي و په زرګونو کسان پکې قتل شوي او شهیدانو نو دې د پاره صحابه کرام معیار د حق سره کم شول نو ته به ووایې چې صحابه کرام زمونږ د پاره معیار د حق دي هغه کومې نزاګانې او مشاجرې د صحابه کرامو چې په خپل منځ کې راغلي وي وې دا بناوي په اجتهادي خطا باندې پس شي بناوي په اجتهادي خطا باندې او رب کریم هغه وخت کې د دوانو فریقینو ته یو تم اجر ورکړي او بل تم اجر ورکړي لکه مثلا جنگ په مابین د علی رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه کې راغلی دې ته جنگ صفین وای جنگ په مابین د عائشه رضی الله عنها او د علی رضی الله عنه کې راغلی دې ته جنگ جمل وای په دې کې ډیر صحابه کرام او تابعین شهیدان شوي دي او دې ته ویل کېږي مشاجرات د صحابه عقیده د اهل سنت و دادا چې په دې مسله کې حق په جانب ګرچې علی رضی الله عنه هو څوک طالبه حق په جانب دیو معاویه رضی الله عنه په دې کې خطا و خو خطا د معاویه رضی الله عنه خطا اجتهادي و او په خطا اجتهادي هم انسان ته یو اجر ملاویږي او حق په جانب باندې حضرت علی رضی الله عنه هو نو وایا دا کم مشاجرات چې د دوی ترمنځ راغلي نو دا بنو په اجتهادي خطا باندې ګرچې حق په جانب علی رضی الله عنه هو نو زما او ستا مسؤلیت په دې کې څه شی دی خوله بندول د صحابه کرامو تنقیص به نه ذکر کوي دا کمې خطاګانې د هغې نه په دور د تربیت کې شوي وي لکه مثلا د معاذ رضی الله عنه نه زنا شوې وه نو دا زناګانې یا نور کارونه د دوی نه په وخت د تربیت کې شوي او هماغه وخت کې رب کریم ورته معاف کړي دي زمانه د تربیت وه او چې چا ګناه وکړه خدای تعالی معاف کړه دغې دوباره یادول نه دي پکار
یا لکه د احد په میدان کې صحابه کرام نبی علیہ السلام کې نهول وبره او لاندې راکته شول، نو ظاهر کې د نبی علیہ السلام وینا یې ترک کړله، ولیکن دا کارونه به ته وروستو نه بیانوي. ولې؟ ځکه رب کریم فرمایي ورته آل عمران کې راځي 2 ځایه، یو ځل ورته وایي ولقد عفا عنکم، بیا ورته وایي لقد عفا عنهم، یو ځای وایي ما تاسو ته عفو کړې، بیا ورته وایي ګوره د دوی نه مې عفو کړې. وروستو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې واستغفر لهم، ګوره رب کریم ورته عفو کړي خو ته ورته بخښنه وغواړه. دا ته ورته بخښنه وغواړه څه دپاره؟ ممکن چې رب کریم ویلي و چې ما دوی ته عفو کړي، چا به ویل چې مخالفت وي د وینا د نبي علیه السلام کړی، نو دا نبي علیه السلام به د دوی نه خوشحال وي که به نه؟ هغه به معاف کړي که به نه معاف کړي؟ نو رب کریم نبي علیه السلام ته هم فرمایي چې واستغفر لهم، ته ورته بخښنه وغواړه، ته ورته بخښنه وغواړه. نو په دغې اساس چې نبي علیه السلام ورته بخښنه غوښتې، الله تعالی معاف کړي دي، نو کومه ګناه که د صحابه کرامو نه په دور د تربیت کې شوي وي هغه رب کریم معاف کړي، د هغې دوباره یادول نه دي پکار. او هر څوک چې دا یادوي نو دا علما لیکي علامه د بې ایمانۍ ده. علامه د چا ده؟ په صحابه کرامو تنقید د علامه د چا ده؟ طالبه د بې ایمانۍ ده. څوک چې په صحابه کرامو تنقید کوي په هغې انسان کې ایمان نه پاتې کیږي. او د هغې لامل څه شی دی؟ ما ته وګورئ، صحابه کرام زمونږ او ستاسو د شریعت سند دی. څه شی دی طالبه؟ دا قرآن چې نن زمونږ او ستاسو مخې ته پروت دی، نو دا موږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی؟ ولې منو؟ خو په دې اساس منو چې اول ناقلین د قرآن کریم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي. دا قرآن دوی را نقل کړی، را جمع کړی دوی دی. بیا سلسله په سلسله نن موتا ته را رسېدلی، او دا قانون دی چې د خبرې طول او وزن او د خبرې قوت او ضعف دا په اندازه د قوت د سند سره وي او په اندازه د ضعف د سند سره وي. چې څومره سند قوي وي خبر هم قوي وي، که سند ضعیف و خبر هم ضعیف وي. نو که موږ او تاسو عدالت د صحابه کرامو ثابتو او وایو چې صحابه کرام عادلان دي، نو په دې اساس باندې چې صحابه کرامو دا قرآن مونږ ته را نقل کړی دی، دا بس هیڅ شک او شبهه نشته دی، ځکه دا خپله عادلان خلک دي. اصحابی کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه کرام محبوب فرمای دا د ستورو حیثیت لري چې هر یو پسې مقتدا وکړو نو په هدایت باندې یی. نو دا کامل خلک دي صحابه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. نو په دغه اساس او بنیاد باندې نن کې یو څوک راپورته کیږي او په صحابه جرح کوي او په صحابه تنقید کوي، نو تنقید او جرح د صحابه کرامو دا مرادفه ده د دین د ړنګولو سره. مسئلې تم پام دی، دا د سیده لکه دین چړنګی. ولې په صحابو چې بې اعتمادي راغله نو قرآن چا را نقل کړی؟ دا خبره خپله دې ته جوړېږي که نه، چې هلکه دا کومه وینا دغسې خدا ناخواسته بې اعتماده خلکو را نقل کړې ده، نو دې وینا کې به څه طول وزن پروت وي. نو د دې وجې نه موږ او تاسې وایو چې صحابه کرام معیار د حق دي. صحابه کرام معیار د چا دي؟ معصوم نه دي. معصوموالی دا د انبیاء کرامو خصوصیت دی. معصوم دې ته ویلی کېږي چې د هغه په طبیعت کې بالکل د ګناه طرف ته میلان نه وي پروت، خو لیکن معصوم نه دي، محفوظ دي. محفوظ دا معنی چې د دې په باطن کې به د ګناه طرف ته میلان پروت وو، خو لیکن رب کریم باوجود د هغې د ګناهونو نه ساتلي وه، باوجود د هغې د ګناهونو نه ساتلي وو. نو صحابه کرام ګرچې معصوم نه دي خو څه شی دي طالبه؟ دا د نن سبا زمانې وابیان یا شیعګان که تاسو وګورئ، دوی به تاسو ته څه حوالې پیش کوي. ستاسو د تاریخ په کتابونو کې راغلي دي صحابي په باره کې دا واقعه راغلې او د صحابي باره کې دا واقعه راغلې او دا واقعه راغلې ده. داسې ځینې واقعات د تاریخ په کتابونو کې شته دی چې شیعګان نن سبا پیش کوي. اهل سنت ورته ستاسو خپل کتاب کې ویلي کلي دي چې دا صحابي داسې و دا صحابي داسې و، نو تاسو به ځان سره یاد کوئ کوم تاریخي واقعات چې په باره د صحابه کرامو کې راغلي طالبه ابا اله قبلیږي چې 4 شرطونه پکې وي. څو شرطونه پکې وي؟ دا ځان سره یاد کړئ، دا تاسو ته په کار راځي. اول شرط دا دی چې دا تاریخي واقعه به د قرآن د نص خلاف نه وي.
هغه تاریخي واقعه به قبليږي چې کومه د قرآن د نص خلاف نه وي. دویم شرط په تاریخي واقعه کې دا دی، د دې بیا تاسو ته زه وروستو مثالونه پیش کوم، دا مسله بل ځای کې هم راځي، خو دلته صرف تاسو ته ما دا وویلې دلته استدلال کوو. دویم شرط پکې دا دی چې دغه تاریخي واقعه به د احادیثو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خلاف نه وي. دا دوه. دریم شرط پکې دا دی چې دا تاریخي واقعه به د عقل سلیم خلاف نه وي. او څلورم شرط پکې دا دی چې دا تاریخي واقعه به د صحابي مبارک د مشهور سیرت خلاف نه وي. څه شی به نه وي؟ د مشهور سیرت خلاف، یعنی د دې صحابي مبارک سیرت چې موږ کتابونو کې وګورو نو د مشهور سیرت یو شان دی، او داسې یوه خبره راغله چې دا خبره د مشهور سیرت خلاف وه، نو دا به قبوله. څو خبرې شولې؟ هغه تاریخي واقعه به قبليږي چې د قرآن د نص خلاف نه وي، د صحیح احادیثو خلاف نه وي، د عقل سلیم خلاف نه وي، او د صحابي مبارک د مشهور سیرت خلاف نه وي. د دې خپل خبرې دي او خپل مثالونه دي، او ځای کې به ان شاء الله په خپل ځای باندې وایو. و یو نمونه زه تاسو ته پیش کوم. یو نمونه، یو څه موده وړاندې یو ملا صاحب یو بیان کړی و، په دې بیان کې ویلي و چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به روژه په استمناء بالید ماتوله. دا په دې فیسبوکو کې خور شو صاحب، او دا نړیوال او دا سیکولران او دا بد عقیده خلک دا شی دوی ته ورسېده، او ځای په ځای لګي او د دې علماو په خلاف نشریات کول. دا وړه خبر نه، دا داسې خبره وه چې هغه څوک مسلمانان نه و یا سیکولرانو د اسلام سره په زړونو کې ضد لرو، دا هغې ته د یو اعتراض ټکی په ګوته ورغی چې ستاسو اسلاف دغه شی دي، نو تاسو نه څه وشوه. خو دا خبره بیا به طوري توصیه وه طالبانو ته چې طالبانو تاسو ته یې کومه، خو بیرون یې ونه کوي. ګوره تاسو ته یې کوم، دلته چې دا علما را بلوا شول نو بله ورځ بل کلیپ راغی او ویې ویل چې نه زما خوله خطا شوې وه. وی عبدالله ابن عمر صاحب به روژه په استمناء بالید نه ماتوله، وی روژه به په جما ماتوله. زما مقصد جما و او د خولې نه مې استمناء بالید وتلی و. نو سبقت لساني خو ځکه نه و چې طالب ته وایي چې طالب به بیرون یې ونه کې. دا شی جواز لري، مسله د دې بیانوي چې استمناء بالید جواز لري او که نه لري. دا مسله چې د بیان کړې مسله دا ده، استمناء بالید جایزه ده که نه ده، نو د دلایل په دې ټکي باندې وایي چې استمناء بالید جایز ده، او طالب ته وایي چې ګوري طالبانو تاسو ته وایم خو په منبر یې ونه وایئ. نو مال انصافداره طالبان دې غر کړل، دا خو نه هر مخلوق دی. دته چې ته دا خبره کوې چې دغه دی صاحب استمناء بالید جایز ده او تا ته وایم او بیروني مخلوق ته ونه وایې که نه، نو ته به د طالب په مخ کې څه نورانیت وینې؟ خبرې تمپام دی. خو قسم دغه وه، سبقت لساني نه و، خو زه باوجود د هغې بیا یم بله ورځ ورته رنګ بدل که، ویې ویل چې نه ما یادوله جما او د خولې نه مې وتلې وه استمناء بالید، خو زه جما دې یادوله. اوس به ته څه وایې چې عبدالله ابن عمر صاحب روژه په جما ماتوله؟ نو دلته کېدی شي کوم کتاب نه خو دا حواله پیش کړي، بله ورځ هم ویل چې کتاب کې لیکلي، ما حواله د کتاب نه ویلی. نو ووایه چې دا کتاب نه دی ویلی، نو واقعه تاریخي ده. واقعه څه شی ده؟ او تاریخي واقعه به هغه وخت کې قبلېږي چې د دې څلورو شرایطو مطابق برابروي. د قرآن خلاف نه وي، یو، د صحیح احادیثو خلاف نه وي، دوه، د عقل سلیم خلاف نه وي، درې، او د صحابي د مشهور سیرت خلاف نه وي، د څلور. چې کله دا څلور شرطونه راغلل نو تاریخي واقعه به قبلېږي. اوس دې ځای ته راشه، دا د نورو مثالونه به په خپل ځای پرېږدو، دې وروستنیو دویمو ته راشئ. هغه تاریخي واقعه به قبلېږي چې هغه د عقل سلیم خلاف نه وي. نو هلکه د عبدالله ابن عمر غوندې هستۍ په باره کې به یو عقل سلیم والا چې کوم انسان عقل سلیم لري هغه به چېرته دا قول وکړي چې عبدالله ابن عمر دا کار کوي؟ یو. دویم ته وګوره، هغه تاریخي واقعه به قبلېږي چې د صحابي د مشهور سیرت خلاف نه وي. موږ چې راغلو د عبدالله ابن عمر سیرت چې مو کته، نو عبدالله ابن عمر خو دومره کامل متبع د سنتو و، دومره کامل متبع د سنتو. بخاري کې یو باب شته
امام بخاری باب لګی او پکې دا ذکر کوي هغه څوک چې د نبی علیہ السلام آثارو پسې ګرځید اول ته به توقف کو. په دې کې لاندې دنه روایت راخستی په اول جلد کې ډېرې واقعات عبد الله ابن عمر سے پکې راغلي. د مبارک د مدینه منورې نه را روانو نو لاره کې به چې چیرته پوښتنه به کوله نبی علیہ السلام کوم ځای کې قیام کړی، محبوب چیرته مونځ کړی و، کوم ځای کې قافله اړولې وه. نو صحابه کرامو نه به پوښتنه کوله چې بخپله ورته معلوم و نو هلته به کېناست قیام به وکړ. چې بل چا نه به پوښتنه وکړه هغې به ورته یو ځای وښود همغه ځای به یې لټو هلته به لاړې 2 رکعته مونځ به یې وکړه. ولنډه دا چې نبي علیه السلام کوم ځای کې ناسته کړې وه کوم ځای کې ولاړه کړې وه د مبارک همغه کړنې کولې. او دا هم د عبدالله ابن عمر په سیرت کې راځي. یو ورځ مبارک په سورلۍ سپور یو ځای ته راورسېد نو سر مبارک یې ټیټ کړ. چاته پوښتنه وکړه عبدالله ابن عمر دلته خو څه شی ونه نو سر مو ولې ټیټ کړه؟ وایي ټیک ده چې اوس یو شی نشته خو یو ورځ زه د نبي علیه السلام سره په سفر را روان وم دلته یوه ونه وه. نبی علیه السلام په سورلۍ سپورو چې کله مبارک دې ځای ته راورسېد یو شاخ را ځوړندو نو د هغې شاخ د وجې نه مبارک خپل سر ټیټ کړ. نو نن خو هغه شاخ نشته دی خو باوجود د هغې دغه دی بیا ما خپل سر ټیټ کړه د وجې د اتباع او د اقتدا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. دا هم د په سیرت کې راځي مبارک کې ورځ راغی یو ځای کې همداسې کېناستې د قضای حاجت په نیت باندې بېرته راپورته شه او داسې مات نه کړه. چا ورته ویل دا دې ولې وکړه؟ وایي په دې ځای کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل حاجت پوره کړی د اقتدا د وجې نه زه راغلم دلته کېناستلم او دوباره راپورته شوم. دا هم راغلي حالاتو کې چې چا ورته خربوزه یا هندوانه راوړه چې دا وخوره مبارک ویل نه خورم. ورته ویل ولې د خربوزې خوراک حرام دی یا د هندوانې؟ دی ورته وایي نه نه خوراک حرام نه دی خو ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هندوانې په خوراک لیدلی نه دی نو د هغه هندوانې د خوراک کیفیت او طریقه راته نه ده معلومه چې دا به په څه طریقه نبي علیه السلام خوړلي وي. نو چې په یو انسان کې دومره کامله اتباع د سنتو پرته وي نو هغه به روژه په داسې شي ماته کي. ټیک ده کوم کتاب کې به وي ملا صاحب به کتاب لیدلی خو لیکن ته به یې قبلوي که به یې نه قبلوي؟ نه واقعا ځکه نه قبلومه چې دا د صحابي مبارک د مشهور سیرت خلاف ده. مشهور سیرت د صحابي مبارک یو شی دی چې په دې کې دومره کامله اقتدا د سنتو پرته ده او دلته طالب ته بل شی وایي نو دا خو ستا انصاف دی. نو ټیک ده کتاب کې وي کتاب کې خو ډېرې خبرې دي موږ یې منو نه. همدې کتابو کې دا خبر راغلی ګورئ کله چې د علي رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه په منځ کې لانجه وه نو دوی حکم وټاکه. حکم یو حکم وټاکه ابو موسی اشعري رضی الله عنه او عمرو بن عاص رضی الله عنه دا دواړه حکمان شو. خوارج د دې وجې نه لاړل چې تاسو حکمان دوی ولې وټاکل؟ تاسو کافر شوي علي رضی الله عنه ته به ویل او دا ایتونه به ویل چې ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. د تاریخ په کتابو کې دا خبر هم شته دی و چې کله دا دواړه راغلل فیصله یې واوروله نو چې یو فیصله واوروله بلې مخالفت وکړه د حکمانو چې هغه بل واوروله دی بل مخالفت وکړه او دا مسله د تاریخ په کتاب کې شته دی. وایي دی یو بل ته وویل عیاذا بالله عیاذا بالله یو دی بل ته وایي ستا مثال په شان ته دغه سپي دی چې ژبه یې راوتلي وي او غاپي او دا بل دی بل ته وویل ستا مثال په شان دغه خره دی چې په شا باندې کتابونه بار وي. اوس دواړه جلیل القدر صحابه کرام دي د نبی علیه السلام او د تاریخ په کتاب کې دا خبره شته چې یو ته د سپي نسبت وکړه عیاذا بالله او بل ته نسبت ته چا وکړه د خره وکړه. نو ته یې منې؟ کتاب کې شته دی تاریخ کې شته دی ته به بیانې خلکو ته تاریخي واقعه ده. وایه نه ولې نه منم؟ وایي دغه تاریخي واقعه چې راغلې ده د قرآن د نص خلاف ده. قرآن کریم کې الله تعالی د صحابه کرامو په شان کې څه وایي؟ وإذا خاطبهم الجاهلون دا چې کله به جاهلانو ورسره مخاطبه کوله جاهلانو نو دوی به یو بل ته سلامن ویلې سلام به د متارکې کو جاهل سره به دا خبرې نه کولې. او بیا د صحابي مبارک راپورته شي یو جلیل القدر صحابي بل جلیل القدر صحابي ته د داسې نسبت وکړي نو د نس خلاف خبره ده. نسې چېرته تسلیموي واقعه ده تاریخي د تاریخ په کتاب کې ده خو منم یې ځکه نه چې د نس خلاف ده. همدغسې ډېری خبرې به د تاریخ په کتابونو کې نو ته به یې منې نه. بس په دې څلور ټکو یې تلو که برابرې وي ښه طریقه او که برابرې نه وي نو کتاب کې به خبره وي نو به خپل کار کوي. په اساس پوه شوي تاسو نو امید درته ویل چې صحابه کرام معیار د حق دي او د دوی په باره کې چې ځینې د تاریخ په کتابونو کې کومې خبرې دي نو هغه به موږ منو خو هله چې څه شی وي دا څلور شرطونه موجود وي.
نو بیا به واقعا تسلیمو او کدا څلور شرطونه پکې نو طالبه نو بیا منلو ته تیار نه یو کار واقع وي او ارڅو کې بیانوي استدلال د کوم ځای نه کوو چې صحابه کرام معیار د حق دي نو دا اولنی دلیل دی دا به تاسو په دې موضوع ځان سره دلته نوٹ کړئ په دې موضوع نور دلایل را روان دي به خپل ځای کې نوٹ کوو نو یو دلیل پکې دا دی اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس کله چې دوی ته وویلی شي ایمان راوړئ تاسو لکه څنګه ایمان چې صحابه کرامو راوړی نو ګوره دا د صحابو ایمان د دې نورو خلکو دپاره دا نمونه وړاندې کوي د دوی د ایمان په شان ایمان راوړی نو معلومیږي دا چې صحابه کرام د هغې ایمان زموږ او ستاسو دپاره معیار دی ایمان د صحابه کرامو د ایمان د نورو خلکو دپاره معیار هغه دوران کې به ایمان د مقبول وي چې ایمان د په شان د ایمان د صحابه کرامو مسله پوه شوئ که ونه رسېدی ور باندې دویمه خبر مو دا وکړه چې صحابه کرام په دې امت کې کامل خلک دي دا د کمال خبره د کوم ځای نه را معلومو د دې ځای نه را معلومو الناس راغلی او ناس مطلق ذکر دی او شی چې ذکر شي مطلق راجع فرد کامل ته کېږي نو معلومیږي دا چې صحابه کرام کامل افراد دي په چا کې په دې امت کې وشوه یو درېیمه خبره موږ او تاسو وکړه چې تنقید په صحابه کرامو باندې دا علامه د بې ایمانۍ ده علامه د چا ده دا د کوم ځای نه را معلوموي د همدې آیت نه را معلومو قالوا انؤمن کما آمن السفهاء دی ویلو داسې ایمان موږ لرو لکه څنګه ایمان چې دا سفهاء او بېعقلان لري نو صحابه کرامو ته نسبت د چا وکړه د سفهاء او د بېعقلانو او څوک چې صحابه کرامو ته نسبت د سفهاء او د بېعقلانو کوي نو د علامه د چا ده د بېایمانۍ ده درې شقه د دعوې مو ویلې او درې واړه د دې آیت مبارک نه څه شی دي ثابت اوس بل ټکي ته راشئ په دې امت کې د صحابه کرامو په دشمنۍ چې اخته دي دوه طبقې خلک موږ او تاسې وینو یو د دې امت روافظ دي شیعګان او بل د دې امت خوارج دي وابیان روافظ تقریبا یا درې یا څلور یا پنځه صحابه کرام یادوي او د دې نه علاوه عیاذا بالله دي ټولو ته نسبت نه مرتد کوي وی دا ټول مرتد شوي دي علي رضی الله عنه نه علاوه اهل بیت سره هغه دروغجن محبت اظهار کوي هغه د دې خپله مسله ده او نور د ټولو صحابه کرامو پسې بدې ردي وایي سپورستغې وایي د مرتد نسبت ورته کوي دشمني ورته کوي د عمر رضی الله عنه قاتل چې کوم مجوسي غلام د غصب زیارت په ایران کې موجود دی د ایرانیانو دا لوی لوی ملایانې د دوی دا شیخان دا روان دي د ابو لولو زیارت ته ورځي او مجوسي یو طرف ته دا مخلوق دی او بل طرف ته طالب مخلوق څوک دی وهابیان دا د پخوا د سابق نه که تاسو وګورئ په غټه کچه دا مخالفتونه راغلي نو مخالفتونه د روافظو او د خوارجو راغلي دي بیا دوی څه چل کوي شیعګان د دروغجن محبت اظهار د علي رضی الله عنه یا د اهل بیتو سره کوي او د نورو صحابه کرامو سره دشمني کوي سره د دې نه چې په دې محبت کې دوی دروغجن دي او دا نور مخلوق که تاسې وګورئ د دې بیا د اهل بیتو سره نه لګېږي عام صحابو سره محبت کوي یا اظهار کوي و د اهل بیتو سره د محبت اظهار به تاسو ونه وینئ همدا وجه ده که د اهل بیتو سره بیرته څوک د محبت اظهار کې دي به ورته شیعګان وایي الله دې د شیخ صاحب مبارک درجات بلند کړي هغه مبارک به فرمیل تاسو وګورئ وایي که تاسو په ټول دنیا کې وګرځېږئ د شیعه په مسجد باندې به نوم د معاویه رضی الله عنه ونه وینئ یعنی چې شیعه جومات جوړ کړی او نوم یې پېښی مسجد معاویه یا شیعه مدرسه جوړه کړې او نوم یې پېښی مسجد معاویه یا مدرسه معاویه یا مدرسه عایشه د عایشې رضی الله عنها نوم به پې ونه وینئ یو ځای کې به یې پیدا نه کړي خو چې چېرته د شیعه جومات ګورې مسجد علي مسجد حسن مسجد حسین دا مخلوق به پکې ګوري او دویم طرف ته چې وګورې د وهابیانو مدرسو مسجدونو ته لاړ شئ نو یو خو هغه دی که دوی قبضه کړی و پخوانې نوم و هغه ځان ته مسله ده خو چېرته چې وابي خپله مدرسه او خپل جومات جوړ کړی نو د وابي په مدرسه باندې به ته داسې چېرته هېڅ ځای کې هم پیدا نه کړي چې وابي مدرسه جوړه کړي او په هغې باندې نوم یخی مدرسه علي ابن ابي طالب یا د زنانو مدرسه جوړه کړي او په هغې باندې نوم یخی مدرسه فاطمه الزهرا دا شی نشته خو د وابي مدرسه چې چېرته هم ګورې که مسجد وي مسجد معاویه مدرسه وي مدرسه معاویه د زنانو مدرسه د وابیانو ګوري تاسو هلته به پې نوم ایښی مدرسه عایشه بنت صدیق د مدرسې زنانو نومونه به د عایشې رضی الله عنها وي
او د نارینه نمونه به د معاویه رضی الله عنه وي. دوی کې به په مدرسو په مسجدونو به د اهل بیت نمونه ونه ویني، او د روافضو په مدرسو مسجدونو به د عام صحابه کرامو نمونه ونه ویني. دا ولی؟ دا سره خپل منځ کې ټکر دي. علي رضی الله عنه سره شیعان د محبت اظهار کوي، معاویه رضی الله عنه پسې بدی ردی وي، کافر ورته وي عیاذا بالله. ولی؟ د مبارک سره یو جنگ راغلی و چې جنگ سفینو. دغه رنګ عائشه رضی الله عنها پسې بد رد وي. ولی؟ ځکه د عائشه رضی الله عنها مر سره یو جنگ راغلی و چې جنگ سفینو. او د وابیانو مدرسو ته چې لاړ شئ هلته به تاسې پیدا کې مدرسه معاویه او مسجد معاویه. د دې لامل څه شی دی؟ دوی د دوی نمونه ځکه غوره کوي چې د معاویه رضی الله عنه جنگ د علي رضی الله عنه سره راغلی و، هغه د اهل بیتو نه و، او د دوی په زړونو کې ورانه د اهل بیتو سره ده. د عایشې رضی الله عنها نوم به په مسجد او مدرسه ویني. ولې؟ ځکه په غټه کې بس خبره همغه ده، د عایشې رضی الله عنها جنگ د علي رضی الله عنه سره راغلی و، نو دوی د دې نوم ځکه ځان دپاره غوره کوي. د دوی بنیادي دشمني په زړونو کې دا د اهل بیتو سره ده. او د دې دوانو ترمنځ رایه د اهل سنه والجماعه ده. اهل سنه والجماعه وایي چې الصحابه كلهم عدول، صحابه کرام ټول څه شي دي؟ ذره بره غلطي په نقل کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه ده کړې. ټول زمونږ د سر تاجونه دي، زمونږ د پاره معیار د حق دی، ایمان زمونږ د پاره معیار د حق دی، عمل زمونږ د پاره معیار د حق دی. کم مشاجرات چې د غیب په منځ کې راغلي غیب پیږي او کاري بدرد ورته نه وایو، نسبتونه ورته بدرد نه کو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داغي مشاجراتو د مخکې نه چې دغه ذکر کړی و، او دا منصب چې رب کریم دوی ته ورکړی. کنز العمال کې په دې باب ډیر احادیث شته دی، نور علما هم راخستي. نبی علیه السلام فرمایي ان الله اختارني واختار لي اصحابي، رب کریم زه غوره کړی، بیا زما د پاره زما صحابه کرام غوره کړي. د دې صحابه کرامو نه بعضې راته وزیران ګرځولي دي، بعضې راته سخرګنۍ ګرځولې ده. نبی علیه السلام د صحابه کرامو په باره کې وایي چې خدای تعالی دوی ما ته غوره کړي دي، زما د منصب د پاره غوره کړي دي. نو بس رب کریم کتلی و مغې خلکو ته د نبی علیه السلام د منصب د پاره منتخب کړي و. نو زمونږ ټول د سر تاجونه دي، د ټولو احترام کو، د اهل بیتو سره محبت کو، اظهار کو، ستاینه او صفت کو. اهل بیت مو د سر تاجونه دي. که د اهل بیتو د محبت په وجه باندې منګ او تاسو ته وهابیان یا خوارج شیعګان وای، نو د دې ټکي نه ډارېږو نه. وای دی د امام شافعي رحمت الله علیه یو قول دا نقل دی، مبارک به فرمایل لو کان الرفد حب آل محمد، وی که رافضیتوب د نبی علیه السلام د آل محبت وي، یعنی د نبی علیه السلام د آل سره محبت که رافضیتوب او شیعتوب وي، نو ثقلان دی وی په دې ګواه اوسي چې زه رافضي یم. و د نبی علیه السلام د اهل بیتو سره خو محبت رافضیتوب نه دی، د عین ایمان دی. نو په دې که موږ ته څوک رافضیان وای دی، او د اهل بیتو نه علاوه چې کم نور صحابه کرام دي د هغې قدر او احترام کوو، هر یو ته په خپل منزلت قایل یو. او که شیعګان را تناسبیان یا نور نسبتونه کوي د هغې نه ډارېږو نه. د دواړو ترمنځ عقیده د اهل سنه والجماعه معتدل او متوسطه عقیده ده. نو دې ځای نه اساسي نکته زمونږ او ستاسو دا را معلومه شوه چې صحابه کرام معیار د حق دي. اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، نو قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. طالب السفهاء راغلی، سفهاء جمع د سفیه ده، او دا ماخوذ دا د چانه؟ د سفاحت نه. صفاحت چاته ویل کېږي؟ صفاحت خفت ته وایي. خفت دا دروغ نه دي ښه، دلته چې دا کیسې خلک نه کوي که نه، نو دا خو ډارېږي. محبوب فرمایي په آخره زمانه کې به یو دور داسې راشي چې خلک به ګرځي د چا نوم چې علي، حسن او حسین وي هغه به قتلوي، د دې نومونو په وجه به یې قتلوي. او دا دوایي چې عراق کې راغله، تاسو وګورئ ډېر علما یې په همدې ټکو شهیدان کړل، په دې نومونو یې شهیدان کړل چې دا نوم دې ځان ته ولې ایښی دی. په بیخ کې دا خلک د اهل بیتو سره کلکه دشمني لري. سمه خو زمونږ او ستاسو وطن کې چې اظهار نه کوي، نو بس دا خو تاسو ته مویل تقیه د دوی کار دی. و صفاحت چاته ویلی کېږي؟ خفت ته. سفیح انسان چاته ویلی کېږي؟ ابن جریر وی سفیح ویلی کېږي الجاهلو، جاهل انسان ته، ضعیف الرأی انسان تا، چې قلیل المعرفت وی بمواقع الخیر والشر.
د شر او د خیر مواقع نه پیژني قلیل المعرفت وي دې ته چې دی سفیه ویلی کیږي. بقره کې براشي وروسته یو سل دوه کې فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا اوس طالب دوی و صحابه کرامو ته صفها ولی ویلی لامل څه شی و د هغې دپاره علما وجې ذکر کوي. یو خدا ده چې لعدم انصافهما یو یا به صحابه کرامو ته ویل صفها ځکه ویلې لفقر الصحابه صحابه کرام غریبانانو نو غریب خلکو ته خلک دا نسبتونه کوي. یا به دوی ته صفها ویلې د وجې د جهل د دوی نه په منزلې د صحابه کرامو د هغې د منزلت نه خبر نه و چې خدای څومره مقام ورکړی. او یا به ورته صفها ویلې لعدم العلم بما يصلح معاشا د دنیا په کارونو کې ډېرې ګوتې نه وهلې او آخرت ته راجع خلکو نو داسې ډېر ښه پې پوهېدلم نه نو د دې وجې نه به دوی ورته نسبت د صفهاو کو. رب کریم فرمای الا انهم هم الصفها خبردار ام دوی بیا عقلان دي ام دوی بیا عقلان. نو یو اساس بل منګو تاسو ترا معلوم شدل تاغه دا ما ته ګورئ د منافق انسان بل علامه دا ده چې دی به تسبیح د عقلو د دین کوي. تسبیح د عقلو د دین چې کوم پوهان دي نو د دین د پوهانو چې چا سپکاوی بیانو پوه شه چې د په زړه کې مرض د نفاق پروت دی. تسبیح د عقلو د دین چې څوک کوي نو د علامه د نفاق ده. دا کار دوی کو او د قیامت په علایمو کې علامه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دام ښودلې ده. د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې لعنت آخر هذه الامة اولها د دې امت آخرني خلق به د دې امت په اولنو لعنت وی وروستوني به په اولنو لعنت وی. لکه نن سبا وګورئ اسلافو پسې خلک څومره غږېږي هلکه پلانې پوهېده او نه پوهېده دین اوس راغی رڼا اوس راغله. پخواني خلک په تیرو کې تیر شوي فلان و فلان دا قسم نسبتونه به کوي نو چې کله د دغسې الفاظ د چا د خولې نه واورېدل پویه شه چې په مرض د نفاق مبتلا دی دکې غم شته دی. ښه اوس دې ځي ته راشئ قرآن عظیم الشان کې څه اسباب ذکر دي د صفاحت او د بیعقلتوبه چې دا بیعقلتوب او صفاحت څنګه راځي. یو د هغې اسبابونه اعراض دی د ملت د ابراهیم علیه السلام نه. سوره بقره 130 کې راځي الله تعالی فرمای ومن يرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه نو اعراض چې د ملت ابراهیمی نه کوي نو دا د صفاحت او د بیعقلتوب علامه ده او د سبب دی. بل سبب د صفاحت عدم علم دی. سوره انعام 1:1 کې رب کریم وای قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم. بل سبب نقصان العقل دی. سوره نساء 5 کې رب کریم وی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. بل سبب د صفاحت او د بیعقلتوب افتراء علی الله ده. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا سوره جن 4 کې راځي. بل سبب اعتراض دی علی عمل الرسول والصحابه. څوک چې د نبی علیہ السلام په عمل او د صحابه کرامو په عمل اعتراض کوي نو دا د صفاحت او د بیعقلتوب بل سبب دی. رب کریم فرمای سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ګوره تحویل د قبله راغی نبی علیہ السلام تا مروشه چې مخ مبارک تاو که د خانه کعبې لوري لا تحویل باندې امر نو شوی مخکې د مخکې نه رب کریم نبی علیہ السلام ته خبر ورکوي سيقول السفهاء زر دی چې دا بیعقلان به وی څه شي واړول دوی لره د هغې قبلې نه چې مخکې ور باندې و
معلومیږي دا چې په عمل د نبی علیہ السلام او عمل د صحابه کرامو څوک اعتراض کوي نو دا علامه او سبب د صفاحت دی. دا کار بیا عقل خلک کوي. بل سبب د صفاحت چې دی هغه تسبیح د عقلو د دین دا. څوک چې د دین د خلکو څخه تسبیح ذکر کوي او بیا عقلتوب ذکر کوي د دین د پوهانو نو دا بل سبب د صفاحت دی. لکه دې ذکر راغلل یا لکه پیغمبرانو تبع قومونو فرمایل انا لنراک فی صفاحه. ګوره دروند انسانو په دین پوها انسانو دوی به ورته نسبت د سفیح او د بیا عقل کو. انا نراک لنراک فی صفاحه یا لکه دې ذکر قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. نو د دین پوهانو ته د سفهاو نسبت کوو نو رب کریم دا بل سبب د صفحت دی. نو بیا عقلان دوی دي. اوس ورپسې راځي الله تعالی فرمای الا خبردار انهم هم السفهاء. بیا عقلان دوی دي لیکن دوی ولکن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي چې بانهم هم السفهاء. دا لکن لا يعلمون کې طالب خبر راغلی لا يعلمون. دلته علما لیکي اکثر په دغه ځایونو کې نفي چې دی هغه د مصدر وي. لا يعلمون چې دی د دې مصدر علم دی. نو تاسو تعبیر وکړو نفي د هغې سره ولګوئ ولکن لا يعلمون ای لیسو باهل علمنا. لیسو علما نه دي ځکه دوی داسې بیکاره خبرې کوي اهل علم نه دي. نو رب کریم فرمای ولکن لا يعلمون. خلاصه دا راوتله چې د منافق انسان بل صفت دا دی چې د دین د عقل او تسبیح به کوي. واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. ربط د آیت د مخکې سره وای طالبه مخکې اسباب د عذاب علیم ذکر شول. یو سبب دغه چې د دین د عقل او تسبیح د خلکو کوله. اوس راشه بل سبب د عذاب علیم دی آیت مبارک کې ذکر کیږي. یو چې هغه دا ده مسلمانانو ته مخامخ یو شان ویل په شیشه بیا خپلو نورو مشرانو ته ویل چې انا معکم من خود تاسو سره یو او من په صحابه کرامو استهزاء او ټوکی کوو. دا یو مسله شوه. دویمه مسلې ته ګورئ. دویمه طریقه د ربط دا ده مخکې ګوره ذکر شول اذا قیل لهم آمنو. کله چې ویل چې دوی ته آمنو تاسو ایمان ولرئ یقین او باور وکئ تاسو. دا بند